په لاهور کې دوه سټیج اداکارو باندې پابندي ولګېده. د تفصیلات مطابق ندا چودھری او سونیا سیټي ډیر فحش ډانسونه کول او ډېرې غلطې جملې استعمالولې چې د دې په نتیجه کې په دې باندې الزام ولګېدو. د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته نور معلومات درکم که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې زموږ راتلونکي ویډیو د ټولو نه مخکې تاسو ته ضرور رسي. په لاهور کې سټیج شو کې ندا چودھری او سونیا سیټي ډیر زیات فحش ډانسونه کول او ډیر بېهوده جملې هم استعمالولې. د دې په نتیجه کې په دې باندې الزام ولګېدو. د هغې نه پس دې دواړو باندې پابندي ولګېده او د لاهور ډیپټي کمشنر په دواړو اداکارو باندې پابندي ولګوله. د دې نه مخکې هم په فحش ډانسونو د وجې ډیر زیات اداکارو باندې پابندي لګېدلې ده. 3 کاله مخکې الفلا تیټر کې شروع ډرامه کې آفرین خان او خوشبو هم فحش ډانسونه کړي وو چې منیټرینګ ټیم په هغې دواړو باندې پابندي عاید کړې وه. خوشبو د ارباز خان ښځه ده. ارباز خان د پښتو د فلمونو ډیر ښه ایکټر دی. د ډي سی او د طرف نه په جاري په نوټس کې اداکاره آفرین باندې 15 ورځې دپاره هر قسم پرفارمنس بند شوی و. د دې نه مخکې هم په دې اداکاره باندې پابندي لګېدلې وه. د پنجاب حکومت په فحش فلمونو او سټیج ډرامو باندې د نگرانۍ حکم کړی دی چې د اختر په موقع باندې دارنګې سټیج ډرامې ونشي چې په هغې کې فحش ډانسونه او بربنډې کپړې او غلط الفاظونه استعمال شي. د حکومت پنجاب مطابق سره ټول سټیج ډرامو او سینماګانو کې دارنګې فلمونه او دارنګې شوګانې دي ونشي چې په هغې کې زنانه دارنګې کپړې استعمالوي چې نیم بدن ښکاري او نیم نه او دارنګې مکالمې او دارنګې الفاظ استعمالوي چې هغې سره عوام ذهنونه متاثر کیږي. نو په دې باندې د نگرانۍ حکم ورکړی دی. د فیصل آباد د انتظامی ترجمان وویلي ټول سټیج ډرامو او سینماګانو والا ته مونږه آګاهي کړې ده که هغوی بیا د دې خلاف ورزي وکړي نو د دوی په خلاف به سخت کاروایي کیږي او دوی باندې به هم پابندي لګي ځکه چې دوی په خپل سټیج ډرامو او په سینماګانو کې دارنګې شوګانې ریلیز کوي چې په هغې کې جنکۍ بربنډې کپړې او فحاشي ډانسونه کوي. نو په دې باندې به هغه آرټسټان هم ګرفتاریږي او په تاڼه کې به بندوي. نو دوستانو تاسو د دې په باره کې څه وایئ چې زموږ په پاکستان کې دارنګې فحش فلمونه او دارنګې سټیج ډرامې کیږي چې هغې سره زموږ د نوې نسل خرابیږي. د دې په باره کې تاسو څه وایئ موږ ته په کمنټ کې ضرور ووایئ. دوستانو نن زموږ ویډیو تر دې پورې وه. که تاسو زموږ دا ویډیو خوښه شوي نو زموږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې په خلاف باندې اواز اوچت کړي او زموږ په پاکستان کې دارنګې فحش فلمونه او دارنګې سټیج ډرامې دي نه کیږي. راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان سخت کاروایي کیږي او